هرات کې د ژبژغورنې ملي غورځنګ خپله څانګه پرانیستل. په هرات ولایت کې د پښتو ژبې د بډاینې او غني کولو په موخه د ژبژغورنې ملي غورځنګ د یوې غونډې په ترڅ کې خپله څانګه پرانیستله. په یاده غونډه کې د یو شمېر چارواکو ترڅنګ ګڼ شمېر مشرانو، مدني فعالانو، ځوانانو، لیکوالانو، شاعرانو او د پوهنتون استادانو هم برخه اخیستې وه. دوی ته ډېره د پښتو ژبې پر ارزښت، تاریخ، اړتیا، بډاینې، غني کولو او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د دې ژبې پر کارونې او د دولو بحث او خبرې وکړي. د ژبژغورنې ملي غورځنګ چې د ټول هیواد په کچه د پښتو ژبې د بډاینې، غني کولو او دودولو په موخه په پراخه کچه فعالیت لري، د دې غورځنګ له لوري په هرات ولایت کې یوه شانداره پرتمینه غونډه جوړه سوه او پکې ګڼ شمېر ځوانان، لیکوالان، شاعران، استادان او مشرانو ګډون درلود. د ژبژغورنې بنسټګر ابوبکر ځلاند د دې کار څخه موخه د هیواد په کچه د ژبنیز انډول او تعادل د برابرولو لپاره منصفانه ویش یادوي او څرګندوي. په یاده برخه کې د دوی د مبارزې موخه دا ده ترڅو په ژبنیز ویش کې ژبنیزې ناخوالې له منځه یوسي. نوموړی وایي اړینه وه چې داسې یو غورځنګ رامنځته شوی وای ترڅو په قانوني بڼه د نورو ژبو سره د پښتو ژبې مساویانه انډول رامنځته کړي. ښاغلی ځلاند زیاتوي چې په هیواد کې د شته ناخوالو لامل ژبني ناانډولتیا ده چې په وینا یې پښتو ژبه ځکه پرمختګ نه ده کړی چې ورسره توپیریز چلند شوی. نوموړی ټینګار کوي چې افغانستان کې میشت ټول قومونه او توکمونه زموږ ورونه دي، ځکه دوی دلته د یو افغانیت تر چتر او نامه لاندې ژوند کوي. خو د پښتو د پرمختګ لپاره هڅې حق دی او په دې برخه کې خپل هڅو ته دوام ورکوي. افغانستان یو جګړه ځپلی هیواد دی او دلته کابو د وروستۍ 15 لسیزې جګړې وي. دغو جګړو نه یوازې زموږ د ژوند مادي او فزیکي اړخ وځپلو بلکې په معنوي او فکري اړخ کې هم موږ زیانمن کړو. په دې تاسو ښه پوهیږئ چې په افغانستان کې غلیم په دې وتوانید چې زموږ داسې کلتور وځپي. دلته غلیم کوښښ دا کولو ترڅو زموږ معنویات له موږ څخه واخلي. ښاغلی ځلاند همداراز د پوهنتونونو زده کړیالانو ته سپارښتنه کوي چې د خپل زده کړې په بهیر کې د پښتو ژبې د لا بډاینې او غني کولو په موخه دې د نورو ژبو نه دې اړین مطالب پښتو ته وژباړي. په همدې حال کې د هرات پوهنتون یو شمېر استادان هم د ژبې د بډاینې او ساتنې په برخه کې دا شان پروګرامونه ګټور یادوي او وایي په خپله ژبه زده کړه او تحصیل د هر انسان مسلم او پر ځای حق دی او په خبره یې که څوک خپله ژبه ونه لري نو هویت نسی لرلی. د دوی په خبره هغه څوک چې د هویت او پیژند له نشتون سره مخ سو نو په پای کې هغه توکم له منځه ځي. د خپلې مورنۍ ژبې په ارزښت پوهېږي. هغه چې دا په یو بله ژبه کې زده کړي د دې پر ځای چې موږ مورنۍ ژبه کې ونه کړي دغه زده کړې او هغه چې د مورنۍ ژبه کې وکړي د دې ترمنځ ډېر تفاوت موجود دی. له بلې خوا دا ده چې د خپلې ژبې زده کړه دا د هر انسان دنده ده، سالمه دنده ده چې انسان او دا د حق دی چې باید خپله ژبه زده کړي ځکه د ده ژبه د ده پېژندوی او د ده هویت. ژبه دومره عادي شی نه ده. موږ او تاسو ژبې ته په ډېر ټیټ نظر باندې ګورو. ژبه د انسان د شخصیت هنداره. طبعا په تذکره کې لیکل شوي وي چې فلانی پښتون او په قوم پښتون دی او ژبه یې هم پښتو ده. دا د خپل ځان سره داسې احساس نه کوي چې ښه د ما یوه نیمګړتیا پاتې ده، زه پښتون یم خو ژبه مې نه ده زده. نو طبعا د ده شخصیت خپله تر هغه لاندې راځي، تر سوال لاندې راځي. شخصیت چې تر سوال لاندې راځي دا سړی بله ورځ په یوه غونډه کې په عادي حالت کې نه په یوه غونډه کې غږېدلی نه شي او چا ته خپل ځان نه شي ورکولی. د خپلو ټولنیزو ارزښتونو، د خپلو اسلافو د تاریخ په اړه باندې، د خپل ژبې او کلتور، د خپل فرهنګ د ساتنې په اړه باندې چا سره بحث نشي. په ورته مهال کې د غورځنګ په دې پرانیست غونډه کې یو شمېر برخوالو او ځوانانو د لیکوالانو، شاعرانو څخه وغوښتل چې د خپلې ژبې ساتنې ته پام وکړي او د علمي کولو او بډاینې لپاره یې د نورو بېلابېلو ژبو نه ژباړې وکړي. او دا زموږ د ټولو ځوانانو او د ټولو محصلینو او د ټولو فعالو غړو، مدني فعالانو دا هیله وه د دوی څخه چې دوی باید په هرات کې خپله فعالیتونه شروع کړي. موږ غواړو چې په هرات کې پښتون او غیر پښتون د چا که پښتو زده وي او یا نه زده، موږ غواړو چې د نورو ژبو ترڅنګ دوی ته د پښتو ژبې هغه کم احساس چې دوی لري هغه احساس لا ورته په ښه ډول وړاندې.
دا په داسې حال کې ده چې د ژب ژغورنې ملي غورځنګ د ټول هیواد په کچه 25 ولایتونو کې څانګې لري چې د دې غورځنګ له لوري نن ورځ په هرات ولایت کې خپل یوه څانګه رسما پرانستله.